زه تاسې ته د بریالي ژوند فقط 5 نقاط غواړم ووایم. تر هر څه وړاندې کم کار چې تاسې کوئ په اخلاص باندې وکئ، دا که خپل کار وي او دا که په یو دولت، دا په یو اداري چوکاټ او دا که په یو خصوصي سکتور کې وي. له لټۍ نن او سبا څخه ډډه وکئ. یاره دا کار به نن وکم، خیر سبا به یې وکم، بله ورځ به یې وکم، وخت شته. له دې څخه لاس واخلئ. په ژوند کې ټول هغه ضروري شیان ثابت وخت ورته وټاکئ، لکه خوراک، څښاک، پوښاک، ستاسې خوب. څلورم، په خپل ژوند کې د الله عز وجل هغه ټاکلي امور لکه عبادات، نیکي، لاسنیوی او نور هغه کارونه چې په اسلام کې یو مسلمان پر مکلفه سوی دی پر وخت یې وکړي. او پنځم، د ژوند په اړه باندې د پخوانیو نیکانو صحابه کرامو کیسې ولولئ او د هغو د ژوند همت وګورئ. بیا به تاسې ته دغه 5 شیان درته ثابته کړي چې څونه تاسې خپل ژوند یو بریالی ژوند درلودلی سئ. زه هیله مند یم چې دغه تقسیم اوقات په خپل ژوند کې عملي کړو.